پاتې شه باران دی. داسې ورځ به کمه راتله چې زه د ټولګي ته راشم او د هغې سندره دې وانورم. هغې به هره ورځ سندره ویله. په پیل کې خو به د هغې پر شونډو موزون کلمات زما لپاره یوه عامه سندره وه، خو د وخت په تېرېدو د هغې سندرې زما لپاره یو نوی خوند پیدا کړ. زما احساسات به یې داسې په لړزه راوستل لکه د غره ویاله چې په خپله نرم او غلې سندره د خپلو غاړو نازک واښه په نڅاره ولي. زموږ ټولګی هم عجیبه و. بس چې د ښوونکي سترګې به پناه شوې، هر څه به بدل شول. په یو کونج کې به یې داسې شور ماشور و لکه د مني په ماښام کې چې چینچڼې د ځنګله په ونو کې چڼېدل د خپل ژوند یوازینی مقصد ګڼي. خو په بل کونج کې به د څانګې غلې سندرې سړي ته د څېړیو په پاڼو کې د نرمې هوا له نڅا پیدا کېدونکې نغمه یادوله. بیا به چې استاد راغی، په صنف کې به د سهارنۍ شپې خاموشي خپره شوه او ټول زده کوونکي به په خپلو چوکیو کې ناستل. نو زما ذهن به د ماضي په لور ګام واخیست او پر هغه شیبو به تم شو چې څانګه د لومړي ځل لپاره زموږ ټولګي ته راغلې وه. زموږ ښوونځی پېښور ښار سره نږدې وو. نور کړه وړی د افغان مهاجرینو د عامو ښوونځیو وو. بس دومره خبره وه چې نجونو او هلکانو به په ګډو ټولګیو کې زده کړه کوله. د ښوونځي ښکلې او پخې ودانۍ ګڼې خونې درلودې، خو زموږ د ټولګي کوټه خامه وه. کله چې د زده کوونکو او ټولګیو شمېره ډېره شوه، ادارې په عاجله توګه دا کوټه جوړه کړه او زموږ په برخه ورسېده. ښه مې یاد دي چې په هغه ورځ ښوونکی تازه له کوټې وتی و. اسمان د شړه کنده باران په رګونو کې د برېښنا شوخي جلوې شیندلې، او چې د تندر ګړز به شو نو ځینې شوخې نجونې به په هیبتناک ډول یو بل ته غاړې وتې او څرګنده به یې کړه چې ګینې تندر وویرولې. ځینو به په غوږونو کې ګوتې منډلې. زمرک ورغږ کړ چې ځینې تاریخ پوهان په حقه پښتانه بني اسرائیل ګڼي. هغوی به هم د تندر د غورځېدو پر وخت د مرګ له ویرې په غوږونو کې هم ستاسو په څېر ګوتې ورکولې، او چې باران زور واخیست نو د ټولګي چت څو ځایه په څڅېدو شو. بیا نو شوخو نجونو ته خدای ورکړه د ځانونو سره راوړې چترۍ په سرونو ونیولې او په ټولګي کې ښکته پورته کېدل پیل کړل. په همدغه ګډوډۍ کې یو ناڅاپه د لیسې سرمعلمه راننوته چې تر شا یوه لنده خېشته جینۍ هم ولاړه وه. حیا یې له رخسارونو په ورېدو وه او په خپل لامده څادر یې د خپل بدن د هغه برخو د پټولو هڅه کوله چې د جامو د لوندوالي له کبله یې د ځوانۍ مرموز نمایش کوه. سترګې یې ځلېدې او له زله پوی د باران څاڅکي ورېدل. کټ مټ هماغسې لکه د ستورو له شپې چې پرخه ووري. جینۍ ښکلې او جذابه وه، ځکه خو ټولو هلکانو په تږو سترګو ورکتل. سرمعلم یې ویل دا جینۍ څانګه نومیږي. کړه وړه او ځانګړتیاوې یې د روایتي کلیوالې پېغلې برېښي، خو زده کړه یې همدلته په پېښور کې کړې ده. پس له دې ګړۍ دا ستاسو د ټولګي ملګرې شوه. پرې به پام کوئ، زړه به یې نه ماتوئ او په درسونو کې به ورسره مرسته کوئ. خدای دې وکړي چې د ادارې دا هیلې پوره کړئ. دا یې ویل او جنۍ یې پرېښوده. زما تر څنګه چوکۍ تشه وه، راغله او کېناسته. دا چوکۍ د زرینې وه، په هغه ورځ نه وه راغلې، او چې سبا راغله پخه یې ورته پرېښوده. څانګه کېناسته. په ټولګي کې بیا خبرې پیل شوې، خو څانګه چوپ وه. کله به یې د اوږدو بڼو د پورته کولو جرأت وکړ او په خپلو تورو بادامي سترګو به یې د ټولګي د لنډ تنګ چاپېریال جاج واخیسته. هر څوک به چې ښوونځي ته نوي راغلل، هفته نیمه به غلي وو، خو بیا به یې له شوخۍ نه زړو شاګردانو امان غوښت. خو څانګه داسې ونه خطه. د وخت په تېرېدو یې خپله خاموشي وساتله. بس سهار به یې د ټولګي نجونو ته په تت اواز سندره ویله. هلکانو به ډېر غوښتل چې له هغې سره خبرې وکړي، خو هغې به لکه د هوښیارې سیاستدانې خبره اوږدېدو ته نه پرېښوده، بلکې لنډه به یې غوڅوله. د هلکانو دا هڅې هم هیڅ بې هیڅه نه وې. څانګه له راښکونه ډکه وه. ښایست یې له حقیقته افسانو ته نږدې وو. د نریو شونډو سرخي تازه غوړېدلې غوټۍ ته پاتې کېده، او چې مسکا به پرې خوره شوه تشبیه موندلې ناشونې برېښېده. بنده ویل بس چې ورکتی مې په څېره کې یو عرفاني راښکونو، سراهي غاړه، نری ملا، هوارې نری سپینې ګوتې،
بس د فطرت د تناسب او توازن غوره بیلګه وه. نور به درته څه ووایم، د حمزه بابا خبره د ګوړې چکۍ وه. کله هرې ډډې به دې په نظر وڅکله خوږه وه، او زلفې یې داسې تورې اوږدې او درنې وي چې څه به یې درته ووایم. زرینې به کله کله په شوخۍ سره ویل، ظالمې دا غرونه غرونه زلفې به دي اوږې ماتې کړي، او نری ملا ته خو دې لوی ګواښ دی، زه به یې در سره ګرځوم. دا به یې ویل، د څانګې زلفې به یې پر خپلو اوږو خورې ورې کړې، او داسې په کړس کړس به یې وخندل لکه ځوانه برېښنا چې د ګورو وریځو لاندې غځونه وکړي. د څانګې چوکۍ که هر څو زما تر څنګه وه، خو په کومه ورځ به مو چې د جغرافیې ساعت درلود، کله کله به یې زما پر لور سترګې راړولې. د هغې پاملرنه زما د خوښۍ سبب ګرځېده، خو یوه پریشانوونکې معما هم وه. دا زما لپاره ستر سوالو چې څانګه آخر ولې په هغه ورځ زما په لور سترګې را اړوي چې د جغرافیې مضمون لرو. خو هیڅ نه کېدل، او دغه راز لکه د تیره ازغي لا پسې زما پر ذهن خښېده. هڅه به مې کوله چې د څانګې د دې عجیب حرکت په اړه فکر کول پرېږدم او ځان د استاد په تشریح کې ډوب کړم. کله به په دې هڅه کې پاتې راتلم او کله بریالی کېدم، خو چې ښوونکی به نه و، ځان به مې بل راز مشغولوه. پر شونډو مې لکه راګ بې کلماتو زمزمه خپروله. تشه زمزمه به نه وه، کومه پښتو ولسي سندره به وه، خو اواز مې خوږ نه و. له همدې کبله مې د کلماتو له ادا کولو ډډه کوله، او ورو ورو مې لکه د رباب تشه نغمه ویله. شپې او ورځې تېرېدې، د ژمي رخصتۍ راغلې. زه چې له خپل سیلاني طبیعت نه مجبور یم د زمرک سره سوات ته لاړم. سره له دې چې عام وګړي په اوړي کې سوات ته ځي، خو موږ د واورو مینې په ژمي کې بوتلو. د فطرت په منظرو کې ورک شوم، خو بیا به مې هم کله کله د جغرافیې ساعت او د څانګې په ترڅ کتل را یادېدل. مرمرین وجود به یې لکه د یوې خیالي ښاپېرۍ په څېر د سیند په څپو کې غځونې کولې. کله کله به مې هلته هم زړه تنګ شو، ویل به مې چې وزرې وکړم او د سکون کومې ښکلې درې ته پرواز وکړم، خو دا ناشونې وه. خو په یوه خبره کې مې بخت بیدار و، او هغه دا چې زمرک راسره و. هغه په ټولګي کې زما تر ټولو نږدې ملګری و. ډېر ښه صفتونه یې لرل، خو ذهانت او شوخي زما ډېر خوښ و. د هغه سره به مې خبرې اترې کولې، خو کله کله به ترې ګوښه شوم. یوازې به مې د سیند سندره اورېده، او د موجونو ښاماران به مې په وړو کاڼو ویشتل. خو هغه هم پوهه شوی و چې څه خبره خو شته. زما نه څو ګامه وروسته هغه هم د سیند په غاړه ناست و، او د راډیو نه یې پښتو سندرې اورېدې. زما ذهن به هم کله ناکله د سندرې په لور اوړېده. په دې کې یو ناڅاپه د راډیو غږ بند شو. د زمرک غږ مې واورېد چې ویل هلو هلو. چې ور ومې کتل، خپله راډیو یې لکه ګرځن د موبایل ټلیفون غوږ ته نیولې وه، او ویلې هلو غزنه و غزنه، دا ته په کومه دنیا کې ورکي؟ مړه سوات ته راشه، ستا خو نغمې خوښې دي. سیند نغمه وایي، د خوښۍ نغمه، ډېره خوږه نغمه. ما چې د هغې دا پیغام واورېد، لمنه مې څنډ وهله او خوا ته یې ورغلم. ورته مې وویل ته وایې چې سیند د خوښۍ نغمه وایي، که زه خفه یم نو بیا د غم او ښادۍ د دې ګډون پایله به څه وي؟ ځواب یې راکړ چې ته خفه یې، د سیند دا نغمه به دې له زړه نه د خفګان ټول ګردونه لرې کړي او خوشحاله به شي. زمرکه ته چې څه وایي له یوې زاویې نه ښه وایي، خو زه فلحال دا نه غواړم چې فطرت ته تسلیم شم. زه به هله له فطرته خوند واخلم چې د خپلې جذبې او تخیل په خم کې رنګ کړم. هغه مسکی شو او راته یې وویل تېره اونۍ دې د فلسفې کتاب څه واخیست چې اوس په غمونو کې ښکلا لټوي؟ سمه ده چې ته فطرت په خپل رنګ کې رنګوي. زه به په غوږونو کې ګوتې ورکړم، ته د غره نښترو ته آواز ورکړه چې ټول سرندې شي. اوره بیا د ویر او غم سندرې. زمرکه فطرت تر موږ ډېر پهلوان دی، صرف په خیال کې مو پرې وس بار دی.
د حقیقت په دنیا کې زموږ نه بلکې د خپلو ثابتو قوانینو منونکی دی. ښه که ته خپله دنیا په خیال او تصور کې جوړوي نو بیا خو ما تیری وکړ چې ستا د خیالونو دنیا مې ړنګه کړه. زمرکه د دې فلسفو به تیر شو، غور به وکړو چې اوس کول څه پکار دي. په موسکا یې راته وویل سمه خبره دې وکړه، له دې ځایه پښې ویستل پکار دي. زما هم خوښ نه شو. منحوس غوندې ځای دی، ما او تا پکې ډزې وکړې، خو زه خیر بلا و برکت یې نه وو. هوایي ډزې وې. زمرک خبرې کولې چې ناڅاپه یې له خولې وتل وزرې خو نه لرو چې والوځو او د ټولو هسکو غرونو ننداره وکړو، خو پښې لرو زه چې د غره سر ته وخیژو. دا سیند به له هسکه ځایه خامخا یو داسې سپین ښامار ښکاري چې له ډېره جنونه به یې خوله زګونه کوي. خو زه وایم چې د ښامار پر ځای د چینچڼو نغمې واورو. غوږ شه، د پورې غاړې نه د رباب اواز راځي. مطرب خپل فریاد ته څومره ښکلې د نغمې جامې اغوستي. زه چې نن له دې قلندرانه بنډار نه پیز واخلو. ښه چې راتلونو له حجرې مې رباب راخیسته، منع دې کړم او اوس دې د نغمو زنځیرونه زړه راکاږي. د ټوکو په انداز مې ورته ویل ته مې ځکه د رباب له راوړلو ایساره کړې چې دروند نه شي. زه خبر وم چې په سوات کې ربابونه ډیر دي، ساړه مو کنګل کوي. زه چې ورځو، زمرک راته ویل که ورځو هم خو سهل به یې راوباسو. زمرکه د رحمان بابا دیوان خو را سره نشته چې په پال پرېکړه وکړو، نوره ستا خوښه. د ګوتو ښکیل را سره کوي او که شیر و خط ولو. ځواب یې راکړ ناشنا یو کاڼی راواخله او د هغه کمره بیخ کې د ولاړ اوبو منځ ته یې وله. که څپې تر کمره ورسېدې ستا او که نه زما خبره به منې. ما هم کاڼی راواخیست او اوبو ته مې وویشت. ښه وه، څپو یې کمره ته خوله ورکړه. زمرک نه بل جواز درلود او نه ځواب. را سره روان شو، خو بیا هم د خپل شوخ فطرت نه مجبورو. ویل چل دې وکړه، خو زه خیر دی، ما درته د کاڼي ویل تا د نرزوی هم داسې غټه تیږه راواخیسته چې په عمر به دې نه وجګه کړې. هسې نه نوم یې درته ویستې وي. په خندا مې ورته ویل نه، زه بیخي روغ رمټ یم، چابک د رباب محفل ته درځه. په دې خبره ما او هغه دواړه په خندا شو او د رباب بنډار ته ورغلو. بنډار ښکلی وو، کلیوال سیلاني وو، یوه لویه کیږدۍ یې لګولې وه. د رباب او منګي غږ په غرونو کې داسې انعکاس کوه لکه ټول فطرت چې سندره وایي. د کیږدۍ په منځ کې اور بلو او څڼورو زلمو ترې د اتڼ زنځیر تاو کړی وو. حیران خو هغه وخت شوم چې زمرک رباب په غېږ کې ونیو او یو ځل بیا له سره یې د سوات غرونه له نغمې وپنځول. بنډار پای ته ورسید. د هوټل پر لوري رهي شو. زمرک ته مې ویل اشنا هره ورځ به دې رباب کوه. نن مې ومنله چې په زړه کې دې جوش او په ګوتو کې دې کوډې دي. زړه خو مې غواړي چې پس له ننه دې ادم خان وبولم. نه اشنا ډېر پام به کوې، زه د وخت له درخانیو ویرېږم، بلکې سخت ویرېږم. همدا خپل نوم زمرک مې په سر سترګو قبول او منظور دی. ښه ماته به رباب را زده کړې؟ هو، خو هله چې درخانه یې پیدا کړې بس داسې وګڼه چې در مې موندلی او خانه ته لا ورځې پاتې دي. مطلب دا چې د رباب ته نه دې موندلی خو تارونه ورخېژولې پاتې دي. خو ګوره کله چې ما د خیال جان استاد نه رباب زده کول پیل کړي وو ګوړه مې ورته ایښې وه. په داسې حال کې چې درخانۍ مې هم نه درلوده. ته خو یې درخانۍ لپاره زده کوې، په ګوړه کار نه کیږي. د شاتو بوتل به راته راوړې. بنده ته منظوره ده. ښه اوس دا راته ووایه چې درخانۍ بیبي ده چېرته؟ دا به درته ووایم خو هله چې رباب را زده کړې. زمرک مسکی شو، ویل زه دا د انتظار غر به هم پر اوږو واخلم. پوره استاز یې، مجبوره یم چې اوس زر تر زره درته رباب در زده کړم. دا کار خو در په غاړه دی. خو زه چې اوس هوټل ته ځو. د هوټل کوټې ته چې ورننوتو زمرک په خپل کټ کې وغځېده او ما ټلویزیون روښانه کړ. ایله مې ورسره پام اوښتی و چې زمرک په کټ کې اړخ بدل کړ او راغږ یې کړ. غزنه و غزنه. ځواب مې ورکړ. هن بیا دې څه په زړه راوګرځېدل؟
هسې ما ویل چې خوشحال بابا پیژنې او که نه؟ هو څه ناڅه خو یې پیژنم، خو دلته د خان موصوف یادولو ته څه اړتیا وه؟ اړتیا دا ده چې دا مهال زه او ته دواړه په سوات کې یو او خان بابا د دې سیمې په اړه د سواتنامې په نامه منظوم کتاب لیکلی دی. یو دوه بیته یې راته یاد دي. تر کابل نه یې هوا د اوړي ښه ده، تر کابل نه یې هوا د اوړي ښه ده، د کابل هوا ترخه ده دا خوږه ده. په هوا کې د کشمیر په آب و رنګ دی، په هوا کې د کشمیر په آب و رنګ دی. هیب دا چې کشمیر ارد دی سوات تنگ دی. زړګیه زه چې لومړی ځل سوات ته راتلم د پښتو له ښوونکي مې سواتنامه اخیستې وه او د هغه وخت له سواته مې ځان خبر کړی و. پاتې شوه دا خبره چې خوشحال بابا د سوات او کشمیر ترمنځ ورته والی لیده. نو ما خو کشمیر نه دی لیدلی، خو چې خوشحال بابا وای خامخا به همداسې وي. ته یې منه، خو زه د خوشحال بابا په جغرافیه پوهنه شک لرم. نه منم چې د سوات هوا دې تر کابله خوږه وي. ګوره ګیلمن کېږه مه، 4 موسمه دي. خوشحال بابا وای چې په اوړي کې د سوات هوا د کابل له هوا خوږه وي. معنا دا چې په نورو موسمونو کې د کابل هوا په شاتو لړلې وي. په دې خبره زه او زمرک دواړه په خندا شو او بیا مو سره پریکړه وکړه چې د جغرافیه پوهنې په اړوند په همدې خبرې پای ته ورسوو او د خوب جزیرې ته د تللو هڅه وکړو. خو داسې نشو کېدی. د جغرافیې په اړه دومره ډېرو خبرو ټولګی د جغرافیې ساعت، څانګه او د هغې په ترڅ کاته را یاد کړي وو. زمرک وده شو، خو زما به د څو شیبو لپاره ایله سترګې ورتلې. سحر شو او غرنیو مرغانو په خپلو نغمو سره د لمر د لومړۍ وړانګو هرکلی وکړ. موږ چای وڅښلې، د هوټل د پیسو بیل مو ورکړ، بکسونه مو اوږو ته کړل او د پېښور د موټرو اډې ته روان شو. پر لاره مو د شنو غرونو، سیند، مرغانو، ځناورو، سیلانیانو او غرنیو وګړو ننداره کوله. د واورین سوات د غرونو څوکې داسې برېښېدې لکه چې پیغلو ځانونه د سپینو زرو په پرېمانه ګاڼو سنبال کړي وي. یو ځای موټر ودرېده، ماشومانو رامنډې کړې، د دنداسې ګېډۍ یې پلورلې. زمرک راته وویل عجیبه ده، خلک دلته د مزو لپاره راځي، خو خپل اوسیدونکي په بده ورځ دي، تر دې چې واړه ماشومان یې په دې کنګل کنګل واورین چاپېریال کې د موټرو پسې د دنداسې ګېډۍ ځغلوي. اخر ولې؟ ورته مې وویل ستا د ولې ځواب ښایي د ماضي د حافظې په کوم ګوټ کې خوندي وي، خو زما په خیال دلته غرونه دي، د کار وړ مځکې لږې دي، له ښاره لرې دي چې سړی سهار مزدورۍ پسې وځي، ماښام راشي غر د حکومت تر ولکې لاندې دی، خو که خلکو ته وسپارل شي زر به سپیره شي. زمرک پوښتنه وکړه حکومت هیڅ نشي کولی؟ ولې نه؟ خو که دلته کارخانې راشي، ښار راشي، پیتري او ځنګلي ښکلا له منځه ځي. د سیلانیانو د زړه راښکون لپاره دا خلک همداسې وروسته پاتې ساتل شوي. دا خلک داسې مثال لري لکه چې په واورو کې وچ شوي وي او د نړۍ د خلکو لپاره ترې موزیم جوړ شوی وي. بله بېلګه یې نورستان او له غرونو بله غاړه د چترال کاپرستان دی. امیر عبدالرحمن خان د خپلې واکمنۍ په کلونو کې نورستاني مسلمانان کړل، خو بل پلو کاپرستان په زړه بڼه د خپلو کوپري دودونو سره د نړۍ د نندارې لپاره موجود دی. زمرک پوښتنه وکړه دا ښه کار دی او که بد؟ ما ورته وویل د کاپرستان ساتل د یو مغربي لرغون پیژندونکي پان ښه کار دی، خو مسلمانان مبلغ به یې خامخا غنده نه کوي، زمرک وخندل ته هم عجب استدلال کوي، غوڅه خبره نه کوي چې دا څیز ښه دی او که بد. رښتیا هم همداسې ښکاري، د اشیاو ارزښت نسبي دی، یو څیز له یوې زاویې ښه او له بلې بد کیدی شي. له دې خبرې وروسته خاموش شو. نه پوهېږم چې زمرک د خیال په کومه جزیره کې و، خو زما د ذهن محور څانګه وه. تادي مې وه چې کله به بیا د څانګې سترګې ګورم. پېښور ته راورسېدو، خپل سامان را سره وو او څه ناڅه غرني سوغاتونه مو هم اخیستي وو. بار دروند برېښېده، ګاډۍ مو ونیوله، د زمرک دویو کور په لاره وو. اول هغه کوز شو او بیا څو شېبې وروسته زه خپل کاله ته ورسېدم. د رخصتۍ 2 ورځې پاتې وې، هغه هم په انتظار تېرې شوې او لیسې ته لاړم.
بیا د استاد له راتلو تر مخه په ټولګي کې شر او شور و، خو ما له وروستي کتاره غلې او خوږه سندره اورېده. کټ مټ هماغسې وه لکه د ګلورینې څانګې په نرمو لوړو ژورو کې چې د سهار د باد له مستانه رقصه پیدا کیږي. سندره په ختمېدو وه، زرینه راننوته، څانګه یې ښکل کړه. د څو اونیو تږې وه، د شونډو بېواکه خرپ د ټولګي په شور کې داسې وبرېښېد لکه تنکۍ څانګه چې د مرغانو د سیل تاب رانه وړي ماته شي او سندریز غږ یې په شنه ځنګله کې تر لرې لرې خپور شي. زرینه او څانګه ملګرې وي او بیا دواړه نجونې وي، خو بیا به هم دې ښکلولو زما په زړه کې د رقابت سپرغۍ وشیندلې. نه پوهېدم چې څه وکړم. د تختې خواته لاړم، تباشیر مې راواخیست او د غره یو انځور مې وکښه. زه انځورګر نه وم، خو د فطرت سره د مینې له کبله مې د غره د انځورو د کښلو لپاره غیر منظم خو پوره رضایت کړی و. انځور پوره شو او ترې لاندې مې ولیکل: فطرت له جمال او جلاله ډک د خدای جل جلاله هغه کتاب دی چې د نړۍ د هر نالوست انسان سترګې هم لوستی شي. دا جمله مې لیکلې وه، یو ځل بیا مې لوسته چې د جغرافیې ښوونکي راننوته. غوښتله مې چې تخته بیرته پاکه کړم، خو چې د ښوونکي سترګې مې پکې خښې ولیدې جرأت مې ونه کړ. نیغ لاړم او په خپلې چوکۍ کېناستم. ښوونکي ته انځور او ترې لاندې لیکل شوي جملې خوند ورکړ. ستاینه یې وکړه. د غرونو په اړه یې ښایسته اوږده شیبه خبرې وکړې. دا بیله خبره ده چې د غرونو د ښکلاییز ارزښت پر ځای د هغې په جغرافیوي او ټولنیز ارزښت ډېر ټینګار وکړ. ویل غرونه د زلزلو مخه نیسي، کانونه لري، څړځایونه لري، ځنګلونه لري او ځنګلونه بیا د میوې باغونه، د ځناورو کورونه، د مرغانو ځالې او نور ډېر څه لري. د باران ورښت ته لاره برابروي او د نیزونو مخه نیسي. خو په ټولو کې وروستۍ جملې خوند راکړ چې وی ویل غرونه او ځنګلونه د مځکې ګاڼه ده. ما د ښوونکي د وینا پر مهال د هغې خبرې اورېدې، خو کله کله به مې څانګه هم د سترګو له کونجونو څارله. ځینې وخت به یې سترګو لکه د غرنیو عقابونو زما په لور زغلن پرواز کوه. د جغرافیې ساعت پای ته ورسېد. استاد ووته، څانګې ما ته رامخ کړ او په لومړي ځل یې راسره داسې خبرې پیل کړې چې نیغ په نیغه یې د درس سره تړاو نه درلود. غزنه، غرونه دې ډېر خوښ دي؟ هو، غرونه، سیندونه، بلکې ټول فطرت مې خوښ دی. که غلطي نه کوم نو تاسو د تختې له انځوره دا پر ځای اټکل وکړ. څانګه په خندا شوه. ویلې تاسو تېروتی، زه له پخوا نه پوهېدم چې په غرونو مین یې. اریانوونکې ده. ما خو له تا سره هېڅکله په دې اړه خبرې نه وې کړې. د دې پر ځای چې څانګه ځواب راکړي، نوراني سترګې چې نرۍ شرابي مسکا پکې خپره وه زما سترګو سره وجنګولې. لاس یې زما کتابونو ته ورتېر کړ او په مسکا یې راته وویل: ستاسو په اجازه. زما د جغرافیې کتاب یې راپورته کړ، په غور یې وزیره او راته یې ویل: له کومې ورځې راهیسې چې ما ستا په کتاب دا عکس لیدلی نو زړه ته مې پرېوتې چې غرنۍ سیمې دې خوښې دي او نننۍ انځورګرۍ خو دې زما یقین د پخلي تر کوره ورسوه. زړه مې ولوېد. د ځان سره مې ویل اخر د ماما حل دا راووت، تا ما ته نه بلکې انځور ته کتل. ما د سوچ په دریاب کې غوپې وهلې چې څانګې وپوښتلم د خیال مرغه دې له کومې شنې څوکې نه توافونه پیل کړل. دا راته ووایه چې دا ښکلی عکس د کومې سیمې دی؟ نه داسې هم نه ده. د غرونو په شنو څوکو سربیره زما د خیال او زړه مرغانو د یو انسان نه هم توافونه شروع کړي. په دې خبره هغه له حیا نه لکه مڼه سره شوه. زه هم د خپلې خبرې د اغېز لاندې راغلم او د خبرو سره و تال مې مات شو. څو شیبې زموږ د دواړو سرونه ښکته وو. داسې حالات و لکه چې ورته مې سپینه خبره کړې وي چې څانګې در سره مینه لرم. خو بیا مې خپل شیندلي حواس راټول کړل او ورته مې وویل دا کس چې زما پر کتاب لګېدلی دی زموږ د خپل هیواد یو ښکلې سیمه ده. دا بدخشان دی. ما د افغانستان ډېرې غرنۍ سیمې لیدلې دي، خو د بدخشان د فطري ښکلا په اړه مې یوازې کیسې اورېدلي او یو څو انځورونه مې لیدلي. نور نو داسې وګڼه چې شهزاده په نالیدلي مخ مین دی. څانګې زه د بدخشان غرونه ډېر وخت په خوبونو کې وینم، خو له بده مرغه چې خپلمنځي اختلافاتو زما لپاره هلته ورتلل د ښاپېریو له کوه قافه هم ستونزمن کړي دي. بویه چې دا هیله به مې کله پوره کیږي. خبره تر همدې ځایه را رسېدلې وه چې د دري استاد راننوت. څانګې په مسکا راته ویل: یار زنده، صحبت باقي.
اوس به د حافظ ژبې ته غوږ شو. پس له دې ورځې به اکثره وخت ما د کتاب پر ځای د رباب په تارونو او د نغمو په مریو د څانګې یادونه لمانځل. ډېر ځل مې د زمرک دویو په حجره کې له ماښامه تر سهاره د رباب سره شوګیري کړي دي، خو ښوونځي ته به هم په خوښۍ سره تلم ځکه چې څانګه به راسره غږېده او له یوې ورځې نه بلې ته نوره هم په زړه راننوته. په هره بنډار کې به مې زړه ورېده، هر چا سره مې ناسته تر جسمه تړلې وه، پر روح مې د څانګې د ښایست سوری خپورو. رباب مې د زړه لویه تکیه وه، نغمو به مې ټول وجود سپک کړ، عجب کیفیت و، داسې به برېښېده لکه چې د نغمې سیلۍ مې د مادي وجود ټول ګرد او غبار وړی وي. ټول روح یم، ټول سرور یم، لکه د اسمان د برجونو نوراني کوتره په غیر مرئي وزرونو الوزم او د ابدي سمندر په سر د ښایست د ورکې جزیرې په لور پرواز کوم. کله کله به مې احساس کوو چې پېښور کې نه یم، د یوه شنه او څپان سمندر غاړه ده، باغي موجونه راځي، د څانګې پښو ته تندی را رسوي او بیرته ګرځي. زه یې د سترګو خاموشۍ توپان ته له رباب په ژبه په پور اخلم او د سمندر د لاپاني سندرې برخه یې ګرځوم، هغه چې کائنات یې له ازله تر ابده اوري خو مړیږي پرې نه. د رباب نغمو به زما په وجود کې نه یې راکېدونکی انګار شینده او په غرونو آتش فشان باوړېده، بیخي هغسې لکه وحشي سیلۍ چې پر یوه بوټي لګېدلی اور پر ټول ځنګل خپور کړي، هغه چې لامده نښتره وچې څېړۍ یو شان خپلې غېږې ته راکاږي، لمبی اسمان ته خوله ورکوي او له جلاله ډکه سندره وایي.